مذهبي مشرانو د عیسی مسیح د نیولو او د لمنځه وړلو دپاره غونډه جوړه کړه. بیا یهودا اسخریوطي چې د 12 شاګردانو څخه و د شیطان خبره یې ومنله. هغه د مذهبي مشرانو سره د عیسی مسیح د نیولو پلان جوړ کړ. عیسی مسیح د اورشلیم نه د زیتون غره ته د دعا دپاره لاړو. دعا وکړئ چې په وسوسه کې گیر نشئ. خاین یهودا اسخریوطي د سپینو زرو د 10 سکو په بدل کې عیسی په دښمنانو خرڅ کړو. عیسی مسیح پوهېدو چې اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د بشر د ګناهونو په بدل کې مړ شي، نو هغه دعا وکړه. ای پلاره، که ستا رضا وي دا د مصیبت پیاله زما څخه لرې کړه، خو بیا هم ستا رضا غواړم، نه خپله. د اسمان څخه یو ملایکه راښکاره شوه چې هغه ته توان ورکړي، او د هغه خولې لکه د وینو څاڅکي په ځمکه څڅېدلې. ولې ویده یې؟ جګ شئ، دعا وکئ چې په ازمېښت کې ونه لویږئ. یهودا، ته ما د انسان زوی په ښکلولو تسلیموې؟ استاذه ژاړه یې ووهو. هغه ونیسئ، نور یې پرېږدئ. دا معجزه ده. زه یاغي یم چې تاسو تورې په لاس ما پسې راغلی. زه هره ورځ د خدای په کور کې در سره وم، ولې مو نه نیوله؟ خو دا اوس ستاسې وخت دی چې پکې تورې تیارې حاکمې دي. ونیسئ.